موږ چې کله اتحاد کوو په ملي مسله کې موږ ولا کې د کامنټ سي د زما په اوله خبره کې خبره راقاته کړه خو شو وایي سپیس هم دی نه دا خبره غلطه ده. قرار صاحب دلته چې کله موږ په یو صف کې دریږو موږ دښمن په صف کې نه دریږو. ته به د عقیل یوسفزي او د پاکستان ډیفنس د پاڼې خبره نه دلته کوي چې ته د حمید میر او ستا خبره یو څه ده. قرار د حمید میر په منځ کې فرق څه شی راغی؟ خبر را خلاصه که خیر او ستا خبره زموږ هیله ده د ستا او د حمید میر خبره باید فرق سره ولري. مننه. ننګیال صاحب یو فرصت په افغانستان کې دا ورور ستا خبره د حمید میر خبره یو خبره د ستا او د حسن خان خبره یو ده. بیا ورور بیا موږ شاته کېږو موږ یو سټپ شاته راځو موږ دا خبره غلطه ده په دې اړه باندې موجود نه دی. ننګیال صاحب ننګیال صاحب قرار صاحب مهرباني وکړئ د وای تاسو د حمید میر او د پاکستان د فوج شل کلنه خبره ده چې طالب افغان دی افغان طالب دی نن ته دا خبره کوي د نن خبره ده چې په افغانستان کې دا ټي ټي پی په افغانستان کې په پاکستان باندې بریدونه کوي. ننګیال صاحب نن خبره ده ننګیال صاحب تاسو فرصت ورکړئ قرار صاحب چې افغان افراطي ده طالب چې څه کوي د افغانستان د فرهنګ له عمله کوي د دین پر روایت په اساس نه کوي. ستا خبره مونږ ده ستا خبره هم عین هم دا خبره ځکه ته خلک په طالب ورماته وایي چې راځي له طالب سره یو څو طالب ورزه په دې شي کې یو دا ته د یوې خبره کوي زه کوم دا دوه مونږ نن خبره کوو. پرون ما هغه خبره کړې وروره ته غلط ادرس کې ولاړې. قرار صاحب دې چې دې نه پرېږدو ګورې هم جرأت کوو دا په غلط ځای کې ولاړې غلطه خبره کوي او غلطه خبره دې باید خلکو ته ښکاره سي. نن ستا او د حسن خان خبره یوه ده وروره ستا او د سلیم صافي خبره یوه ده ستا د ننګیال صاحب تاسو د اشتیار خبره یوه ده ستا او د پاکستان د خارجه وزارت خبره یوه ده ستا او د خواجه آصف خبره یوه ده. ته کوم سټیټمنټ ورکوې ننګیال صاحب یو رقم ننګیال صاحب تاسو قرار صاحب ته د کمنټ فرصت ورکړئ کله دلته میاخیل صاحب هم یو نظر لري. بالکل غلطه خبره ده بالکل غندو او ستانه مدا توقع نه ده دا خبره وکړي. قرار صاحب ننګیال صاحب هدف دا چې په تیرو 16 کالو کې تاسو مجید قرار مهرباني ګورئ پاکستان طالبان د مذاکراتو لپاره هم په اسلام آباد کې راښکاره نه کړل. دا یوه خبره. بل یوازې ښکاره یې کړه قرار صاحب مرې کې ناست زما ښه یاد چې په مرې کې لویه غونډه وه د پاکستان دغه مشران ټول هملته ناست ول د جمهوریت په وخت کې دغه ستانکزی په اسلام آباد کې ناست وو دا خلک مذاکرات ته تللي ول. راښکاره کړي نه دي دا خبره بالکل ښکاره کړي وو. زه به یې درته بالکل دا اوس تاریخ هم درکړم د رسنیو راپورونه به یې درکړم ښکاره کړي وو. خبرې ته پرېږده نه میډیشیا نه خبره د ټي ټي پي تور که نه د ټي ټي پي تور خبره کول چې په افغانستان کې ټي ټي پي میشته ده دا بالکل پاکستاني خبره ده. دغه خو په غزني کې دې خبرې ته دې نه پرېږدي دې خبرې نه به شاته کېږي. ټي ټي پي په افغانستان کې نشته وروره دې خبرې نه به شاته ځي. نورې خبرې دې وکړه دا خبره به نه کوي. د طالبانو په خوښه په نه خوښه سربیره ده اوس په افغانستان کې ده. ټي ټي پي په افغانستان کې نشته. د وزیرستان کډوالو ته که څوک ټي ټي پي وایي دا غلطه خبره کوي. په دا بحث مه پولرایز کوه قصدن دي نه خو پولرایز خبره غلطه خبره کوي. اوس چې کوم سټیټمنټ جنجال په چې روان دی هغه دا دی چې ټي ټي پي روان دي چې افغانان ترهګر کوي نه ترهګر کوم ترهګر خو ته کوي ځکه چې پاکستان وایي چې په افغانستان کې ترهګري ډلې دي او ټي ټي پي موجوده ته ورته وایي بالکل شته دی بالکل زما خبره د ستا په خلاف استفاده کیږي او د ټي ټي پي موجوده دا خبره خو ته کوي نه کوي. ځنې ولې خبرې ته څوک نه پرېږدي نه دې پرېږدم غلطي خبرې ته دې نه پرېږدم. شل کاله ما له تا سره اختلاف کړی ته نن غلطه خبره کوې. ته د افغانستان خپل مملکت ته شر راوړې ورته وایي ټي ټي پي په افغانستان کې موجوده ده. زه درته وامه چې دا شر دې خلکو تیار راوړی ده. نه ټي ټي پي نه ده راوړی. ټي ټي پي په افغانستان کې نشته ورو دې خبرې نه به شاته کېږي. قرار صاحب دا ټولو خلکو په والله کوي خبرې ته ټي ټي پي په افغانستان کې نشته. دا د حسن خان خبره ده دا د اشتیار خبره ده. افغانستان له ترهګرو ډک ده دا خبره ته نشي پټولی. د ملل متحد راپورونه ترهګر ته چا ته وایي ټي ټي پي ته ترهګر وایي. خبرې ته غوږ ونیسه. ګوره چې د په خلاف سي هغه بیا ترهګر سي د په خلاف چې سي هغه بیا ترهګر سي نه اوس ګوره دا خو د پاکستان میاخیل دا د چی شروع کړي دی یاره دغه شی لپاره د باس راغوښتی څوک خبرې ته نه پکې پرېږدي. دې خبرې ته مو نه دی راغوښتی نو خو ته خو زه چې مداخله کوم ته ما ته هم وایه قرار صاحب ته خو چې مداخله کوم قرار صاحب ته وایي چې ته پرېږده زه یې اورم نو ځکه زه غلی یم اوس. نه خو هغه خو چې کله زه خبره کوم نو دی خو بیا دې ته مه پرېږده چې بل سړی لاس ورکړي دې خبرې ته دې نه پرېږدم. نه جنگ په دې دی چې نه قرار صاحب ګوره یوه خبره دا ده قرار صاحب ننګیال صاحب تاسو اجازه ننګیال صاحب تاسو اجازه راکړئ. قرار صاحب
قرار صاحب وبخښه زه به دغه بحث لږ اسانه شي. زه به پوښتنه داسې کوم، وایي تاسې په تېرو 16 کالو کې ویلې چې د ترهګرو ځاله پاکستان دی، نن ولې 20 کاله وروسته بیرته په هغه قدم خط کاږئ او وایي چې ترهګر په افغانستان کې دي؟ ولې؟ موږ وایو چې په افغانستان کې ترهګري طالبانو حاکمه کړې ده. په افغانستان کې د اوس هم ترهګري پاکستان پالي. زموږ خبره دا ده چې دا ټوله جګړه له اصل لنډ مثال یې زموږ ستاسې مخ ته پروت دی. حماس او طالبان. حماس هم د اسرائیلو دښمنو. حماس د امریکې په پیسو د اسرائیلو په پیسو راغی چاپ سو. حماس ته اسرائیلو خپل سیستمونه ډاون کړل، سکیورټي او په غزه باندې په فلسطین باندې حمله وکړه. د حماس په بهانه یې غزه لوټې کړه. اوس یې د فلسطین په نیابت باندې یو څو غږ په دنیا په یو سر کې پورته کوي، ورته وایسته د حماس ملاتړی. طالبان هم د قطر د امریکا دښمنانو، طالبانو ته هم امریکا پیسې ورکوي، دغه د پاکستان په فسیلیټیشن باندې راوستل. په دغه قطر کې چې حماس دلته یې کېنول، له دې ځایه مذاکرات ورسره وکړل. یعنې پرفیکټ سناریو ده، عیناً مشابه سناریو ده. راوستل، دلته یې په افغانستان واکمن کړل او بیا ولاړ د ترهګرۍ د پروژو اخیستلو لپاره کچکول په وایټ هاوس ته او نورو هیوادو باندې ګرځي. نه قرار صاحب، تاسو څنګه وایئ چې ټي ټي پي په افغانستان کې شته؟ یعنې څه سند وجود لري؟ زما په ابایي ځمکه د کابلو د امان ورته وایي په غزني کې د واغظ او د شلګر ترمنځ دومره دښته ده چې څومره د سترګې کار کوي. زما ابایي ځمکه یې په وله تله څومره بله پاکستانیانو ته ورکړې ده. د دغه څڼېور ګرځي، د غزني بازار ته راځي له ټوپکو سره، له دې ځایه د اعاشه او اکماله دغه وړي او دا د درز بې واورئ سبا بله ورځ بمبار پرې کوي. وروره نه بمبار خو دا اوس په کابل کې هم کوي. هغه خو کډوال دي، وزیرستاني کډوال مثلا راغلي دي، د امیر خان متقیم وایي چې راغلي دي. سند نشته، مثلا خپله پاکستان هم نشي وړاندې کولی. قرار صاحب هغه د UN راپورونه دي، هغه د روسانو د امنیت شورا نه که وزیرستانیان تاسې پاکستانیان بولئ دا خبره درسته ده، ما ټي ټي پي ته خو نشي هغه کولی. مثلا چې ټي ټي پي کلي ته یې د افغانستان دغه د روزمره مړي راوړي. ولې له دې شي منکرېږئ چې دې خلکو ملک یې وارې تر سعودي بن لادن قربان کو، بیا یې ورته نو صحیح ده. وزیرستان کې خواره ورځ پاکستان او عوام به وژني، که یې نه وژني دا پرونی ماشومان وژني، نو ماشوم چېرته وژني؟ نو خواره ورځ په ملکي خلکو د پاکستان پوځ چې دی تېری کوي، د دې نه خو چې دا د بزرګونو مړي چې ورک دي دا چېرته ځي؟ خو د خلکو کورنۍ د پاکستان ننګیال صاحب تاسې یوه دقیقه ننګیال صاحب بلوچستان کې وژني، یو سړي به تره دلته خپل وراره چې هلته نشي ښه کولی. ننګیال صاحب یوه دقیقه به قرار صاحب ته فرصت ورکړو، بیا میاخیل صاحب حتما کمنټ لري، دا نور دوستان ته به هم ورشو. مهرباني قرار صاحب. او ډېره مننه چې کافي ښه دلایل دې ورکړل، دا هم ډېره مننه. دا خو د پاکستان له اوله دا هیله وه چې دا خلک په افغانانو د نماینده په حیث ومني. نن ننګیال صاحب همغه خبرې ته راغلی، مبارک دي سي. بالکل د پاکستان راوړي، د فیض حمید را بدرګه کړي، په کابل کې ناست خلک د ده په نس باندې د افغانستان اصیل وچوڼي دي او نن د افغانستان دفاع کوي. بیا دی نورو ته وایي ته د پاکستان د فوج خبره کوي. هغه نن زموږ مخالفت روان دی، هغه به ته وګورې چې نوسته به هم روان وي. خو دا نه وایو چې ټي ټي پي په افغانستان کې نشته ده. قرار صاحب غلطه خبره به نه کوي وروره. د ټي ټي پي په اړه چې ته د افغانستان کې د ټي ټي پي د موجودیت خبره کوي، دا غلطه خبره ده. خلاص په دغه شي کې هم د سره اختلاف دی او دا خبره د نن هم غلطه ده، سبا دې هم غلطه ده. ته نه چې ستا ولسمشر یې وکړي، ستا هر څوک دا خبره وکړي، دا خبره غلطه اوس یې ویاندي کوي. تر اوسه پورې دی نه خو ویاندي خو ولې اوس ولې مې خوله در خلاصوي چې سپینه لږ پسې مخکې در باسي. نه خیر قرار صاحب ننګیال صاحب اوس ته خپل پرتوګ په خپل سر راړې او ما ته اوس دا د وطن پرستۍ شعور شو. دا ته کومه خبره کوي؟ ماشوم ولا که داسې خبره وکړي، ولا د ایلیمنټري سکول هغه ماشوم داسې خبره په خوله کې وکړي چې په افغانستان ته د پاکستان کې د جنګیالیو مړي افغانستان ته راوړل کېږي. دا د شل کلن شعور نتیجه وه. ننګیال صاحب ته دا بحث در مبارکي، بالکل دې را مبارکي. دې بحث کې ته افغانستان ته تاوان رسوي. نن مه راځه، قرار کور کې ارام وکړه، خوب درته نن ښه دی. ننګیال صاحب دا ډیر وخت اراده و چې طالبانو ته ورړنګ شي، فرصت په لاس نه ړنګ معلوم دي چې چا څوک چا ړنګ معلوم دي. ننګیال صاحب او قرار صاحب ننګیال صاحب نه دی چې موږ به ننګیال صاحب ډیره بخښنه غواړم، دا مایک ما بند کړ. ننګیال صاحب او قرار صاحب تاسې یوه دقیقه لطفا حوصله وکړئ.